السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید دی چې خوشاله به او د خفګانونو څخه به پامنی. دوستانو، که تاسو د خپل تصویر نه بیکګراوند ریموو کول غواړئ، یعنی بیکګراوند ختمول غواړئ، یا خپل تصویر ته بیکګراوند چینج کول غواړئ، او یا خپل تصویر چې دی په PNG پام ته کنورټ کول غواړئ، نو نن درته په دې ویډیو کې داسې ویبسایټ درښایم چې په هغې سره تاسو د خپل تصویرونه په 1 سیکنډ کې مکمل بیکګراوند چې دی هغه ختمولی شي، ریموو کولی شي. نو راځئ چې هغه ویبسایټ څه دی او هغه څنګه د تصویر نه چې دی بیکګراوند ختموي. نو تاسو به ګوګل چې دی ګوګل به اوپن کړئ. ګوګل چې کله تاسو اوپن کو، نو دلته به په دې سرچ بار کې تاسو ټایپ کړئ remo.bg او سرچ پای کوي. کله چې تاسو remo.bg سرچ کوي، نو تاسو سره به یو ویبسایټ راولي چې هغه ویبسایټ به تاسو ته په دې شکل کې ښکاري. نو دا چې دی هغه ویبسایټ دی چې په دې سره تاسو د خپل پکچر نه چې دی بیکګراوند ریموو کولی شي. دلته به په دې اپلوډ پکچر باندې کلیک کوئ، زما سره په اپلوډ ایمیج باندې به کلیک کوئ. په دې چې ما کلیک کو، نو دلته به زمونږ سره پکچر چې دی تاسو سلیکټ کوئ. کله چې پکچر تاسو سلیکټ کو، نو د دې ځای نه نو کله چې تاسو پکچر اپلوډ کو، نو پکچر چې تاسو اپلوډ کو، نو د پکچر نه زما سره چې دی په 1 سیکنډ کې هغه بیکګراوند چې دی هغه یې ریموو کو. اوریجنل پکچر چې دی دا زما سره دا یو او ریموو بیکګراوند والا پکچر چې دی هغه زما سره دا یو دی. نو دلته چې دی تاسو دقه شانتي د دې ویبسایټ باندې چې دی د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شي، ریموو کولی شي. که پرس که تاسو پکچر چې دی یا تصویر چې دی ایډیټ کوئ، نو تاسو د دې ځای نه چې دی ایډیټ کولی هم شئ. په دې ایډیټ باندې به کلیک کوئ زما سره. دلته چې دا ایډیټ درکړلی، نو تاسو دې ته ایډیټ کولی هم شئ. او پرس که تاسو یې ډاونلوډ کوئ په PNG پام کې، نو د دې ځای نه چې دی په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ، نو زموږ سره چې دی پکچر چې دی دا به ډاونلوډ شي. نو امید لرم چې نننۍ ویډیو تاسو ته ښه لګېدلي وي. که ویډیو درته ښه لګېدلي وي، نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټس وکړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مننه.